د پاکستان او طالبانو د جنجالونو دوام اچکزی وایي پښیمانه یم چې د جمهوریت پر ضد مو د طالبانو ملاتړ وکړ دا چې نورې څه ویلي او جنرال مبین څه ځواب ورکړی نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر جان محمد اچکزي بي بي سي سره په خبرو کې د افغانستان د جمهوریت دولت پر ضد له افغان طالبانو سره د پاکستان په مرسته او همکاریو پښیماني وښوده نوموړي وویل موږ د دغې جګړې پر مهال طالبانو ته پناه ورکړه د هغوی کورنۍ مو په عزت وساتلې له کویټې تر کراچۍ پورې مو هغوی ته خوندي پناه ځایونه ورکړل خو زیاتوي موږ دا لویه اشتباه وکړه دا افسوس ځای دی چې موږ له دوی سره مرسته وکړه د دغې همکاري په بدل کې موږ د امریکا او نړیوالو ډیر فشارونه وزغمل موږ فکر کاوه چې د دوی د جګړې هدف سوله ده خو متاسفانه داسې نه وه جان اچکزي د خبریال دې پوښتنې ته چې طالبان د پاکستان امني داخلي ستونزه بولي په ځواب کې وویل د پاکستان امني داخلي موضوع نه ده بلکې ټي ټي پي او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې پناه ځایونه لري او تر هغو چې په افغانستان کې دغه مرکزونه ختم شوي نه وي د پاکستان د نامنۍ ستونزه نشي حل کېدای له طالبانو سره زموږ دغه ستونزه باید د خبرو له لارې حل شي هغه تر دې وړاندې ویلي و چې که طالبان افغانستان کې د ټي ټي پي پر ضد اقدام ونه کړي نو پاکستان به خپل افغانستان کې خپل مخالفین په نښه کړي جنرال مبین غبرګون کې لیکلي افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله نشته او ټي ټي پي خو ستا د بادار د ظلمونو او وحشتونو له امله منځته راغله ته د خپل بادار د خوشحالولو لپاره پر افغانانو بې اساسه ادعاوې مه کوه سبا ورځ به درته ژوند ګران شي د سیاسي چارو ځینې شنونکي بیا پر دې باور دی چې پاکستان د خپلې خاورې په نامنۍ کې د افغانستان او ایران له تورنولو سره د خپل ولس سترګو ته خاورې شیندي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ